نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى ثمود ألا فرمي من ليدلو ثموديان تا أخاهم رور دبي نسب دبي لقبلي ولدبي صالحا حضرت صالح عليه الصلاة والسلام ألا فرمي من ثموديان تليدلو قال يا قوم اعبدوا الله قال صالح عليه السلام فرمائل یا قوم زما قوم اعبدوا الله بندگی عبادت دیو اللہ تعالی کوي ما لکم نشتد استاسو دپار من الہ بل یو معبود غیره سوا دهغنا ان سوا دا اللہ نبل سوک دا عبادت و دا بندگی لایق نشتد قد جاءتكم بشكارا غلدي تاسوتا بينة خكارا دليل واضحة معجزة من ربكم تاسو رب طرفنا هذه ناقة الله هذه دا ناقة الله أخذ الله تعالى دا لكم تاسو دپارا آية نخدا دا زما فرسالت باندي فذروها تاسو فريق دي أخلرا تأكل چدا خوراک کوي فی ارض الله فزمک دا اللہ تعالی کی ولا تمسوها مرسوی تاسو ممسکوی تاسو هادی اخلرا بسوء فتکلف سرا فزرر سرا فیأخذکم گنی و بنسی تاسو عذاب علیم عذاب درناک نور رب العالمین صالح علیہ السلام سمودیانو تلگلی او دوی لبی دعوت ورکولو ټیم په ټیم باندې و دا قوم د صالح علیه السلام دا دعوت نه تنګ شوي وو نو دوی خپل منځ کې مشوره وکړه چې یاره د صالح علیه السلام نه معجزه طلب کول غواړي داسې یو ناشنا کار چې هغه نشي پوره کولی دوی ورته وویل چې موږ دپاره د کاڼي نه اوښه پیدا کوو داسې اوښه چې هغه د لسو میاشتو بلار به وي او بیا هغه لنګه هم شي یعنې بچې پیدا شي صالح علیه السلام فرمایل چې دا خبره خو تاسو کوئ خو که چېرې دا تاسو ونه منله نو بیا به د الله تعالی عذاب راځي صالح علیه السلام د خلک ورسره روان دي صالح علیه السلام الله ته دعا وکړه او د کاڼي نه هغه کاڼي وچاودو او د هغې نه اوښه پیدا شول او د لسو میاشتو بلار به وه او بیا د هغې سره بچې ومومي هغه به بیا په دې کلي کې اوسېدله او په دې کلي ټول کلي له به یې اوبه ورکولې او پای به یې هم ورکوله لیکن صالح علیه السلام دې قوم ته وی چې دوی د اوبو دا لمبر دا به ځان نه وي او ستاسو د کلي دا څومره څاروي دي د دې د اوبو لمبر دا به ځان نه وي لیکن دې کې یو زنانه وه تفسیر ذخیرة الجنان والے ذکر کړی عنیزه بنت غنم هغه په دې کلي کې ګرځېدله او د څه خلکو سره د دې تعلقات وکړي چې یاره زما د دې اوښې نه زما هغه څاروي ډېر خفه کېږي او یېرېږي تریږي پرې لهذا دا اوښه تاسو ختمه کړئ دو کسان یا څه کسان ورته کېناستې دا یو له په خپو باندې حمله وکړه الله فرمایي فعقروا الناقة اوښه یې زخمي کړه او بیا یې تر دې پورې چې هغه یې ووژله مړه یې کړه او صالح علیه السلام قوم ته وویل چې تاسو دا کار وکړو اوس به د الله تبارک وتعالی عذاب راځي دوی چې دا کار کړی و دا د شعور ورځ وه نو صالح علیه السلام فرمایل چې د جمعرات په ورځ باندې به ستاسو مخونه تک زیړ شي او د جمعې په ورځ باندې به تک سره شي او د هفتې په ورځ باندې به ستاسو مخونه تک تور کېږي او په څلورمه ورځ باندې به ستاسو باندې د الله تبارک وتعالی عذاب راځي او تاسو به ختمېږئ همدغه شانتې وشوه د زیارت او د جمعې او د هفتې په ورځ د دوی دا مخونه زیړه شوه سره شوه او تور شوه او بیا الله تبارک وتعالی فرمایي چې کومه ورځ د اتوار د عذاب راله الله فرمایي فاخذتهم الرجفة دوی ونیوله زلزلې دلته سپاره کې الله تبارک وتعالی زلزله ذکر کړې ده سوره هود 12مه سپاره کې الله فرمایي فاخذتهم الصیحة چغه په جبریل امین ووهله داسې تیزه چغه د دوی غوږونو او دماغو او زړه برداشت نه کړه او هغه وچاودله او دوی سره دا قوم هلاک شول نو رب العالمین ذکر کوي چې صالح علیه السلام سمودیانو ته راغلی و دې لپاره چې تاسو بندګي د الله تبارک وتعالی کوئ ما پیغمبر وګڼئ لیکن دوی د هغې نافرماني وکړه نو رب العالمین دغه قوم غرق او تباه کړو دې که رب العالمین موږ دپاره سبق کېښودو چې د پیغمبر تابعداري دا د دنیا د دواړو جهانو کې کامیابي ده او د هغه په طریقه باندې عمل کول دا د خوشحالۍ ذریعه ده د الله سره د نزدېکت او د قرب معرفت هغه ذریعه ده الله دې موږ ته په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین